قومي کې هیلې زه یم سمندر یوسفزی په ژبپوهنه کې چې موږ کوم د دماغي ژبپوهنې سلسله شروع کړې وه په هغې کې زموږ سره نن اخرنی کوم کلاس دی کوم لیکچر دی هغه د کروشل پیریډ څه ته چې حساسه دوره وي غوره دوره وي یا نازکه دوره وي چې انسان په هغې کې ژبه زده کوي یا چې کوم دی نو د قدرت لخوا دغه یو دوره د ژبې د زده کړې په حواله باندې مختص کړې شوې ده. زموږ سره مختلفې څېړنې وشوې، مختلف ریسرچ وشو، تحقیق وشو، د هغې په بنیاد باندې چې کوم پوهان دي هغوی دا خبره واضحه کړه او په دې خبره باندې متفق شو چې زموږ سره د ماشوم د پیدایش نه واخله تر بالغېدو پورې دا کومه دوره چې ده نو دا د ژبې د زده کړې لپاره غوره دوره ده، دا مؤثره هم ده او دې ته حساس هم وي او نازک هم وي. هغوی په دې نتیجه باندې ورسېده چې ماشوم کله د مور په خېټه کې نو د اخره چې کله د پیدایش ته 4 میاشتې پاتې نو دې اواز اورېدل دې شروع او کله چې دې پیدا شي نو تر 15 کالو پورې د ژبې د زده کړې د دا ذهن داسې صفایي د ژبې د زده کړې چې کوم دی نو ماحول دې ته برابر وي، ډېر په اسانه باندې ډېره په ښه طریقه باندې ژبه زده کولی شي. د پیدایش نه پس چې کوم دی لکه څنګه چې موږ ویلي چې سیریبرم چې کوم لیفټ هیمسفیر دی او رایټ هیمسفیر دی ګسې یا خی د هغې چې کوم دی نو بیلتون شروع شي هغه ورو چې کوم دی نو وده کوي او دې خبرې اورېدل ماشوم په دغه دوره کې چې کوم دی نو دی صرف خبرې اوري او دغې ذخیره کېږي، بیا ورو نقل کوي او د دغې نقل نه پس چې کوم دی نو هغه ماشوم چې کوم دی ژبه لومبۍ ژبه چې کومه مورنۍ ژبه یا د ماحول او د چاپېرچل ژبې هغه چې کوم دی نو دی زده کړي او دا ګنجایش چې کوم دی نو دا د 15 کالو نه پس هم کیدی شي که په وړوکوالي کې د څه وجوهاتو په بنا باندې ماشوم ته دا موقع په لاس ورنشي چې هغه ژبه زده کړي نو بیا د تقریبا د بالغېدو پورې یا د 14 کالو پورې دا امکانات شته. مشکلات ضرور لري د 15 کالو نه پس خو زموږ سره دغه امکانات شته. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره بیا په زنانو په نارینه کوم چې ماشوم دی په دې کې زموږ سره دغه دوره چې کوم ده یا د کروشل یا حساسه دوره د زنانو کمه وي، یو 2 کاله تقریبا د هلکانو نه کمه وي ځکه چې د هغوی بلوغت چې دی ازره کېږي او د دغې تعلق چې کوم دی نو د بالغېدو سره دی. وجه یې دا ده چې زموږ سره د دغه 12-14 کالو نه پس چې کوم ګس هیمسفیر دی یا لیفټ هیمسفیر دی دا ورو کار پرېښودل شروع کړي. په دې کې چونکې د ژبې په حواله د زده کړې په حواله باندې د اورېدو د سوچ فکر د ژبې په حواله ټول سیستم چې دی نو هغه زموږ سره ګس طرف ته دی او دا ورو کار پرېږدي. تر دغه وخته پورې وروسته هم بیا د امکانات لري داسې مختلفو ریسرچ شوي دي چې په هغې کې زموږ سره یو جیني یو ماشوم وه چې هغه یو قیصه په هغې باندې ریسرچ شوی دی، هغه مخکې ته راغلې ده چې هغه د خپل پلار د وجې نه په یو کمره کې رابنده کړې شوې وه او هغه به په کرسۍ پورې تړلې وه. مور به ورله صرف دومره تله چې خوراک لږ و هغه هم ډېر په محدود وخت لپاره تله. چې کله بیا وروسته چې کوم انساني حقوق دي د هغې مرستیال هغوی ته پته ولګېده او هغه یې ازاده کړه او د هغې چې نور کوم قانوني کاروایي هغه خو یو طرف ته خو چې کله بیا د هغې له چونکې ژبه نه ورتله هغې ته چې کله د ژبې د زده کولو عمل شروع کړی شو نو هغې ډېر لفظونه ډېر هر څه یې زده کړه، خو چې کومې مشکلې جملې دي کومې زموږ سره پیچیده او ګرانې جملې دي هغه جوړول چې کوم دی نو هغې ته ډېر زیات ګران و. په دې وجه باندې زموږ سره ماشومان د هره ژبه ډېره په اسانه باندې زده کولی شي که یو ماشوم د دې ځای نه اوچت کړي شي یو بل ماحول ته یو بل چاپېرچل ته لاړ کړي شي او هلته چې کوم دی نو هغه ژبه اورېدل هغه کوي او په یو ماحول کې پاتې کېږي نو هغه ژبه ډېره زر زده کولی شي. او دغه زموږ سره د دې په حواله چونکې د ژبې د فصاحت په حواله باندې عربیان چې کوم دی نو هغوی ډېر زیات هغوی شعوري طور کوشش کوو نو هغوی به ماشومان څوک وړومبۍ 2 کالو ته به یې کلو بانډو ته د څه دپاره وړه چې هغوی سوچا کره ژبه چې کوم دی نو د هغوی په ژبه کې فصاحت راشي بلاغت راشي او هغوی د کلیوال ماحول سوچه او پاکه ژبه یې زده کړي. دغسې زموږ سره که تاسو خیال هم کړي زموږ د دې ټولو سیمو خلک زیاتتر چې کوم دي هغه بهر ملکونو ته ځي، هغه زموږ سره د عربو ملکونو ته ځي، نو چې کوم خلک په لویوالي باندې تللي دي هغوی هغسې ژبه نشي زده کولی
لکه څنګه چې څوک په کم عمر کې تللی دي او د هغې وجه همدغه ده چې دغه لیفټ هیمسفیر چې کوم دی دغه حساسه دوره چې ده نو دی دا د دې ډېر وخت نه دی شوی هغه مکمل ضایع شوي نه ده ځکه هغوی ډېر په اسانه باندې زده کولی شي. نو د ټولو خبرو مطلب دا دی چې د انساني ژوند کې یو داسې دوره ده یو داسې حساسه داسې غوره دوره ده چې په هغې کې ژبه زده کېږي او هغې ته کروشل پیریډ وایي. هغه کومه ده هغه چې کوم دی د ماشوم د پیدایش نه واده تر بالغېدو پورې دغه دوره ده. په دې کې چې کوم دی نو ماشوم هر قسمه ژبې چې دی نو هغه ډېر په اسانه باندې زده کولی شي.